بسم الله الرحمن الرحیم. د نن موږ قوم هڅو خیل د خپل قوم هڅو خیل چې څومره اوسېدونکي دي، که هغه په هڅو خیل کوم شی نه دي، که په باني شي دي، که په پېښور شي دي، که په اسلام آباد شي دي، که په المراد شي دي، که په سعودي عرب شي دي، هغه که تجارتي ده، هغه که دکاندار ده، هغه که مستر ده، هغه که ډاکټر ده، چې په هره پیشه شي ده، میر د خپل قوم اسخیل د پورا د قوم اسخیل یو وړیکه غونډه پیغام جاری کوي. امید ده چې دوی به مشترا په دې پیغام شي خپل تعاون شامل کو. ا پیغام دغه ده چې څنګه د وشاله ضرورت یې نشته چې میږه د خپل کلیوال د خپل قوم د خپل کلی د حالات نه خبر کی. دولت په وطن باندې جنگي ماحول لګیا ده چې روزانه د میش شهیدون شي، روزانه د میش زخمیون شي، روزانه د میش کری نړنګېږي، روزانه میش د کارچو د نره مشکلات سره مخامخ وي. نو سرکار سره په جنگ ششکل خلک دا د مور د قوم یتیمان د پورا غریب خلک د خدمت د پورا وزګار نه دي. لہذا میش د قوم اسخیل یو رضاکار تنظیم جوړ کړلو چې هغه به میش په جنگي حالات شي یا په نره حالات شي د قوم خدمات بغیر به پیسې بغیر به کیسې نه د الله د رضا د پورا خدمت سره رسوي. نو د خپل قوم د پورا میش دا پیغام دا چې د امن په خاطر باندې میژه په قوم اسخیل شي نه که میش کرده، که د میش جمع ده، که میش جماعت ده، که میش بزور ده، پا باندې میش پیلا جنډا لګوي. دغه پیغام د پورا چې چونکه میش امن غوړي دلته کس کې دوه سره د جنگ د شکلې غاغانا دوه ډاله نه. نو دې لپاره میش په هر کېر باندې جنډا لګول غوړي او هر کېر ته جنډا میش راسول غوړي. یو خدای کې دویمه دا چې د میش تقریبا په هفته شي دویمه دریمه ورځ د میش زخمیون شي او د میش شهیدون شي او د میش سره په د کلی شي ټول غریب خلک پوتې شو ده. میش پروګرام دغه دا چې کله د میش زخمی شي چې میش زخمی ته یو 10,000 روپۍ د کوم د طرف نه یې وي او د سره به دوا سړی وي چې د مرلی هسپتال ته به رسوي. مرلی هسپتال نه به میش بیا بانی ته رسوي، د بانی نه هغه طرف ته تلو میش به پېښور ته رسوي، خو د کوم د طرف نه به میش په دې مریض باندې 10,000 روپۍ چې به میش دنه واپسي غوښتونکي نه وي، دا خرچه میش په باندې کی. نو دې لپاره د میش ته د وسایل ضرورت ده. دې وسایل په غراض باندې میش په کوم شي نه چې کیم شتمن خلک ته نکار پېښه خلک ته هر چې کیم زیاده دې نه میش د چنده اپیل کی چې تاسو میش سره چنده وکړئ. اکبر خدا لوی خدا ځان شریدا خو دغه سره سالورم ورځ میش مقرره کړی دو چې د سالورم په ورځ باندې میش په کومه سخل په خورا باندې امر کوي. سالورم په ورځ کیم په باندې شه د میش خلک پرتا دی هغه مرکه باوي چې کیم په پېښور شه میش خلک پرتا سالورم په ورځ به دی هغه مرکه یاوي او د دوبۍ د ابو ظبي د المرات او د سعودي د پر امیر دا پیغام دا ادرې مشرون د میش سره دلته لیکلي دي چې په کیمه ورځ باندې دی چوټي وي ا د چوټي په ورځ باندې به د خپل مشوره او د المرات ته پورا هغه کې مشکلي ول ملګری ډېر دي خو میش چې کیم نمینه وخستله مظهر ته د میژه دا پیل دا چې پر مراد شي به دای ورسره نصر من الله ورسره مشکات خانه ورسره ظفر اقبال ورسره د میش خالد خان چې دلته د میش ډېر خدمت کړه دا به دا کس تاسو خل منظم کوي او چې سمره واسه د میش سره شي د چنده په شکل شي ابه میش سره کو او د سعودي عرب د پورا چې کی میژه د درې مشرون دي چې احمد علي خان دا عارف ولادا چې میژه گورنر دلته کس کې بیلی او بل فضل احمد دا او سره سید نور دا دغه کسونه ته اپیل دا چې په سعودي شه سمره خلک دا سعودي خلک توسه منظم کېستا او میش سره د چنده په غرض باندې توسه امداد وکېستا او دې د پورا میش اکاونټ جوړ کړه دا تو سره به میژه د سوشل میډیا د لارې د واتس اپ د لارې شیر کوي او زبانی تو سزیو دا چې دا نمبر باندې توسه په ایزی پیسې باندې میش سره توسه خپل چې سم دات کې ساګه میش سره جمع کوله شي 0336 0017 478 0336 0017 478 دا د طاهر الله په نوم باندې میژه ایزی پیسې اکاونټ جوړ کړه دا
تاسې میش سره په دغه نمبر باندې خپله چې څومره تاسې چنده دو خو کس امیر را زکات نه غواړي صرفیان نه غواړي دا د غریب حق ته هغه به تاسې هغې ته رسوي سته دغه به تاسې میش سره د الله دپاره د کوم د خدمت دپاره میش سره چې څومره څه تاسې کړی شي سته دا به میش سره کوي سته نه را میش سره سره کیسه پوهېدو مهرباني یو ځان شکریه خو د کلیوالي تراکیم پیر خلک تی میش ما ولیدلي اوس خیلی اذان ما واورېدلو یو جهان مننه شکریه مهرباني